تا غلطه ترجمه وکړه وکسه بخاري له کمپیوټر نه درته وخیمه سی ابو بکر او عمر د نبی علیه السلام په خوا کې کله بخاري شریف نه درته وخیم کوم کتاب له کمپیوټر نه کله بخاري نه کوم نه خیت واخه بیا ښه دا کمپیوټر نه درته وخیم ځکه هغه څه ګټیږي د مسلمانانو وګوري ما کمپیوټر نه واخه یو وری به یو خبره داسې وکړو پښتو کې جمع به وکړو جمع یو څوک چې غیرتمن وي او کانو هغه بل غیرتمن ته आवाज کوي چې بل غیرتمن وي بې غیرته ته کانه आवाज نه کوي څه ډیر زور د نه شي بې غیرته ته आवाज کوي ډیر شته نه زور نه یو څوک یعنی غیرت لري او په یو چا باندې قدرت پیدا کی زورورم سي هغه ته بیا دغه کس ته بیا د غیرتی په خاطر د بې غیرتی په خاطر आवाज کوي کې د غیرت په خاطر غیرت په خاطر تابس افري دا دي خوندور اقرار سید خان اوس مسلمانانو وګوري دا کوم کتاب راوړی البخاري سیدا صحیح البخاري ویني کنه ویني صحیح البخاري روایت ده 3039 زوی به څه شي ډیر زور ما کا نه پروا نه کوي زوم چې لیک د طبيعت برابر چې دی الله بنده اوس ګوره اوس غوږ يوم احد کله چې غزا دی يوم احد غزاوه ښه کله چې جنگ وسول جنگ پای ته ورسېد د جنگ په موقع باندې غوږ دې ځای ته وګوره فقال ابو سفيان وویل دې ترجمه کوي ته به سم ترجمه راته وکړې د ما دي کتاب توکه دا کتاب دې ترجمه کا ته دې کومه ترجمه کوي زي اورم ابو سفيان وویل ځکه د جنگ مسیر سو د کفار او مشرکین له طرف هغه ابو سفيان وکانه رضي الله عنه افي القوم محمد ایا په قوم کې رسول الله ستا محمد صلی الله علیه وسلم ستا ځکه اوله سره تر ټولو د غیرتمن انسان आवाज وکړل چې نبی علیه السلام زنده ده وګوره 3 مرات دريزلي فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيبوه نبي عليه الصلاه والسلام ورتويل سي جواب ما ورکوي ثم قال ما مخکې درته ویل سي یو څوک بهادر سړی وي هغه بهادر انسان ته आवाज کوي نبی عليه الصلاه والسلام بهادر دی فري ترجمه دی کو مختصر وګم درته یو ورته دی ولا کری سه ټایم نشته ما سره 2 ځلې وای 3 ځلې وای صحیح ترجمه درته کوم سي سر دی خلاص دا وګونه صدقسي اوس وګوره دوم ځلې आवाज وکړل افي القوم ابن ابي قحافه د ابو بکر رضی الله عنه आवाज وکړل وګس زکه ابو سفیان ابو بکر د ځان سیال غنل سیال بلل زکه دوم ځل دی ابو بکر आवाज وکړل دی علی رضی الله आवाज نه کړ وګس کوم متوجه 3 مرات ثم قال افي القوم ابن الخطاب دريم زلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه آواز وكرل سيبا قوم كي داستا خاوز مختصر ثم رجع إلى أصحابه خبلهم القروة واپس فقال أما هؤلاء فقد قتلوا نبي عليه السلام هم شهيد سوي أبو بكر هم شهيد سوي عمر هم شهيد سوي شاويل أبو سفيان ويل فما ملك عمر نفسه عمر رضي الله عنه خپل ځان قابو نکړل غیرت ته ګوره بهادری ته ګوره وسو ګوره سیوک غیرت ته ګوره فقال ويل جواب ورکړل چاته ابو سفیان ته كذبت والله يا عدو الله دروغ وای ادي الله دښمنه په الله قسم دروغ وای وکسه ان الذين اعددت لاحياء كلهم قسم په الله دا تاسو وایي چې دا شهیدان سوي دي دا ټول ژوند دي وقد بقي لك ما يسوءك او لتا دي پاره هغه باقی دي سبیا به ډېر ودر دی ډېر به دي وزور ډېر به دي غمجن او خفه کړي وسو ګوره دا چیرې
د نبی علی السلام په خوا کې رسول الله ورته وایي ترجمه کمپلیټ کړه. دا لوی روایت ده، دا لوی روایت الله بنده د مهمه خبره هغه شاهد روایت نه دی الله غون تفات دي کری صاحب ډیر پاته دی بندل ته نور خبر شروع کی ابو سفیان مخ ظاهر دی په جمع کو لګ لاړ شه پاین دی فریدا ول مخ وقد خاوغر قال يوم بيوم بدر انا نورد ساسي په موږ باندې د موږ شهیدان مو وکړل او موږ په میدان کې یو نو تاسو هغه د بدر غزا در یاد کړی چې څنګه مو سرمندر نه ایستلی و والحرب سجال انكم ستجدون في القوم مثل لم آمر بها. ما درتيش دلتا نور خبري دي سبيا اوعوا الهبل ابو سفيان ويل قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوا له قالوا يا رسول الله ما نقول. نبي عليه الصلاه والسلام مرتيش يقولوا الله اعلى واجل قال ان النبي عليه السلام مسلمانان وعمر رضي الله ترتيش ورتوسي الله اعلى واجل مغرب الله لوي او دي الول شان ولاده. قال ابو سفيان ورتوسي ان لنا العزى ولا عزى لكم دي موږ دي پاره دي عزى بوت دو دي تاسو دي پاره عزى نسته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوا له ايتاس جواب ولنا ورکوي دي تورکړي جواب. قالوا صحابه وابو بكر وعمر څوم خواكي صحابه ورتويل ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولا لكم. الله دي موږ مولا ده او دي تاسو مولانا ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو عمر ته شاكي سيكون نور صحابه وعلي رضي الله عنه نور صحابه ودي توای اوس دې ځکه یو ګره دا د جنگ په میدان کې کلیګ انصاف در سره وي او حقیقت منی دا د ما صحیح روایت دی بخاری کینه منی هغه بیل خبره ده لیکن او عمر دا دواړه ابو سفیان د دوی دښمنو ابو سفیان د چوک د سو صحابه نمونه واخیسل لیک عقل نه کار واخلې زړه سره څور توای ابو بکر ژوندای ده عمر ژوندای د نبی علیه السلام په خوا کې نبی علیه السلام ورته جواب ما ورکوي عمر د نو خپل ځان قابو نه کړل د غیرت لو وکسه د غیرت لو وجنه ځان قابو نه کړل قسم ورته کوي وای کذبت یا عدو الله دروغ وای اې دی الله دښمنه رسول الله زنده ده ابو بکر زنده ده زم زنده یم اوس به ما ته ورکړي خبرې تر وکم نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد. دا صحیح بخاری دی صحیح دی دا کی څه دي د معنی ټول ټول به معنی کدا صفه به معنی ټول دا سترګې دا اقرار وکړه د کی څه لیکلي دا ټول به معنی کنه دا اوس په خبرو پوي کنه پوي نه دا ته ما ریکارډ لګول دی او نه جواب راکړه ما ته یو راکړه بالکل بخاری کې چې دی په مسلم کې چې دی دا ټول می دا دواړه سترګې دي دا سترګې نو څوک نه مانی ټیک شو صحیح بخاری شریف می دغه سترګه ده او مسلم شریف می دغه سترګه ده نو انسان په دوه سترګو باندې لار ګوري خدای دې تا په سترګو شکل دا غوونه را پریوزي کې دا سی ویني ویني خو دې ما دا دواړه سترګې دي کنه یو می بخاری بل می مسلم ده اوس سترګې څوک نه مانی خپل سترګې دا نیو به مونږ اوس دا بخاری شریف دی اهل سنت والجماعه اوس علي رضی الله عنه اله زری راخ کار کړل اوري اے اورم څه کوي روایت راوړي روایت غواړي راوړم نو دلته نو څه شي نو دغه خو نه کوو دغه مجردان خو نه سره سره اوس خو خو دې راوړي شته دا مجردان شته مجرد خاوس یو پښتنه درنه کوو یو پښتنه درنه توري سي روایت ترڅو چې روایت راړي روایت را تراوړه توري سي علي رضي الله عنه خماني كان ویلنه علي رضي الله عنه د تاسو عقیده دا د عمر رضي الله عنه په احد کې تختیده لجنګ نه کانه د تاسو عقیده دا خا علي رضي الله عنه بیا ولي یو تختیدن کې انسان تخپل لور په نکاح ورکوله الله اکبر ولله
الله اکبر ولله الحمد. کومه لوري ورکړي د نکاح کې؟ ام کلثوم علیها السلام. دا جنگ احد نه بعد وکړه جنگ احد